د خپلې ژبې سره د خدمت یو ثبوت ورکړي او د پروګرام کې موږ سره شریک اوسي. ملګرو په نننۍ ورځ باندې په ټوله دنیا کې د خپلو مورنو ژبو په حوالې سره مختلف کامونه هغوی به لګیا دي، پروګرامونه کوي او قسمه قسم چې کوم دی، څوک په یو طریقه څوک په بله طریقه. دغه سلسله کې چې کوم دی نو ټول پښتانه شاعران او ادیبان ملګري او د خپلې پښتو ژبه باندې مینان لګیا دي، په ټول ځای په ځای باندې د سحر نه لګیا دي او تر ماښامه ماسخوتنه تر شپې به دا سلسله جاري وي او د خپلې ژبې د خدمت په تور باندې چې کوم دی نو خپل ژبې سره د خپل محبت ثبوت ورکوي لګیا دي. موږ هغه ټولو پروګرامونو ته او دغه ټوله سلسله کې چې څوک هم لګیا دي د هغوی د کوششونو ته په درنه سترګه باندې ګورو او دغه ملګري د خپل ځان سره د خپل د دې کاروان شریک ملګري ګڼو او موږ که دا هر ځای کې دي نو موږ په روحاني توګه دغې ملګرو سره چې کوم دی دغه ټول موږ خپل کار ګڼو او د هغې له داد ورکوو او مننه یې کوو. دا زموږ د ټولو مشترکه کار دی چې څوک چېرته هم لګیا دي. ملګرو پروګرامونه به تاسو ګورئ او خبرې به تاسو ډېرې اورېدلې وي. خپلې جنډې ته راځو، د خپلې مورنۍ ژبې د پښتو په اهمیت باندې چې کوم دی یو څو خبرې دي. ملګرو د دې مورنۍ ژبو په حوالې سره دا نننی پروګرام زموږ چې کوم دی دا د چا د ژبې چې کوم دی د سپکاوي دپاره نه دی. د انسانانو چې څومره ژبې دي په دنیا کې تقریبا کم و بیش 4000 ژبې چې څه پکې ختمې شوي دي او څه ډېرې اوس هم شته دي ویلې کېږي. د هغې ټولو ژبو موږ احترام کوو ځکه چې هغه د انسانانو ژبه دي، د انسانانو ژبه ده او د انسانانو ته ښودنه برای راست قدرت کړې ده. د قدرت د دغې لوی نعمت په سلسله کې هغوی خپل احساسات د دغې ژبې په ذریعه باندې یو بل سره شریکوي، خپل د احساساتو چې کوم دی نو ترجماني کوي په هغې کې. نو چې د احساساتو د انساني احساساتو ترجماني پکې کېږي، موږ دغې ټولو ژبو ته په درنه سترګه باندې ګورو او د هغې احترام کوو او د هغې عزت کوو. خو د خپلې مورنۍ ژبې په دې دومره چې دنیا ټوله په ترقۍ باندې روانه ده او مخ په وړاندې باندې روانه ده او یو زمونږ مورنۍ ژبه ده. داسې ډېرې المیې زمونږ شته دی، خو زمونږ په ګڼو المیو کې یو لویه المیه دا هم ده چې موږ نه د پښتو ژبه چې کوم دی زمونږ د نوي نسل نه موږ نه موجوده دا روانه ده، روکېږي زمونږ نه. دغې سلسله کې زمونږ چې څومره تعلیمي ادارې دي چې هغوی کوم په دې باره کې چې کوم دی نو هغوی کوم کوتاهیانې کوي، نو زمونږ خپل د حکومت د مشرانو نه چې کوم دی نو د هغې غوښتنې هم دي او دغسې چې کوم دی نو دا ژبه چې وروستو پاتې شوې ده او دا کومه المیه موږ ته جوړه ده نو دا دې کې ټول چې کوم دی نو داسې د حکومت بې پروایي هم صرف نه ده. دا سره د حکومت سره د تعلیمي ادارو سره دي کې زمونږ خپل ډېر غفلت هم شامل دی. د نننۍ ورځې په حوالې سره زه به خپل د نوي نوجوان نسل ته او د خپلو پښتنو وروڼو خویندو ته دا یو درخواست کوم کومه د ګډون پښتو ادبي جرګې د دې پروګرام په وساطت سره چې د خپلې ژبې طرف ته چې کوم دی نو دوی د خپل پام راوګرځوي او نور ژبې د زده کوي. نور ژبو کې موږ په دې خوشحالېږو. موږ هغه تنګ نظرې خلک نه یو چې یاره په دې باندې موږ ماتم وکړو چې پښتون انګلیش زده کړی دی، پښتون اردو زده کوي. په دې موږ خوشحالېږو چې یو پښتون له انګلیش ورځي، موږ خوشحالېږو په دې باندې. یو پښتون له چې اردو ورځي موږ په دې باندې خوشحالېږو. یو پښتون له چې عربي ورځي موږ په دې خوشحالېږو. یو پښتون له چې پارسي ورځي موږ په دې باندې خوشحالېږو. خو یو پښتون له چې پښتو نه ورځي په دې موږ خفه کېږو. بس زموږ دقه چې کوم دی نو د نننۍ ورځې په مناسبت سره چې کوم دی د خپلې تعلیم یافته نوجوان طبقې ته ما له افسوس په دې نه راځي چې یاره بې تعلیمه کس له چې کوم دی د پښتو لیک لست نشي کولی. دی خو یو نشي چې بې تعلیمه دی نو بې تعلیمه خو وایم دغې ته چې یاره دی د اردو لیک لست هم نشي کولی او دی د پښتو هم نشي کولی او دی د انګلیش هم نشي کولی او دی د عربي هم نشي کولی او د فارسي هم نشي کولی. خو تعلیم یافته طبقه دې مرحلې نه موږ څو ځله وتلي یو چې دا موږ د پښتو یو کتاب چې کوم دی هغه چاپ کړی دی او موږ بعضې نوجوانانو ته چې کوم دی هغه ډالایکون نه د بعضې نوجوانانو ځوانانو د خولې نه چې کوم دی د پښتنو زلمو د خولې نه دا خبره هم چې اورېدلې ده نو خفه شوي یو چې یاره ستاسو یو جهان مننه چې تاسو موږ له دا کتاب راکوئ، خو زه ګوره د پښتو په لوستلو باندې نه پوهېږم او پښتو نشم لوستلی.
نو افسوس زمونږ هم دغه خبره باندې دی چې یاره یو پښتون تعلیم یافته زلمی دی پښتو ولې نشي لوستلی دی پښتو ولې نشي لیکلی دغه زمونږ چې کم دی چې د دغې کمي د پوره کولو دپاره مونږ دا کلک عزم وکړو پښتو څه ګرانه نه ده بعضې خلک به دا ګڼي چې ګنې یاره پښتو لیکل ګران دی یا پښتو لوستل ګران دی دا هېڅ ګران نه دي په دنیا کې ګرانه ژبه چې کم دی هغه چې ډېره زیاته ګرانه ده نو هغه د چین او د چین ژبه ده تقریبا نور که څه خطا کېږم پکې بخښنه به غواړم ځکه چې حروف تهجیم څومره ډېر دي او یو شان ته لیکلي کېږي او پته پکې نه لګي عامو خلکو ته کني نورو ژبو خو دومره څه ناسه او خصوصا چې کوم دی چې کومې ژبې د الف ب ت نه چې کوم دی نو جوړې دي نو هغه خو ډېرې اسانې دي خو موږ ته چې کوم دی نو چې الف پکې دی او ب پکې دی او ت پکې دی او س پکې دی چې دا پکې دی خو ډېرې زیاتې اسانې دي نو پښتو خو ډېره اسانه ژبه ده عزتمندو ملګرو د نننۍ ورځې په حوالې سره چونکې د پښتو د مورنو ژبو چې کوم دی نو د منزلو او د هغې ورځ ده نو موږ هم په دغه سلسله کې د خپل مورنۍ ژبې د پښتو ژبې په حوالې سره ډېر په ویاړ سره دا خبره کوو چې زموږ د ژبې تاریخ چې کوم دی نو دا ډېر روښانه دی زموږ ژبه زړه ژبه ده پښتو ژبه چې کوم دی دا ډېره زړه ژبه ده د ډېر وخت نه چې کوم دی را روانه ژبه ده ډېره تاریخي ژبه ده او ډېر تاریخي کارونه هم پکې شوي دي او د حکمرانانو ژبه پاتې شوې ده د سدو ژبه ده او د تعلیم ژبه ده او دا ډېره زیاته چې کوم دی نو یو ښایسته ژبه ده د ژبو د عالمي د ټولې دنیا په سطح باندې چې څومره ژبې دي په هغې کې چې کوم ژبې چې کوم دی عام معیاري ژبې دي نو په هغې کې د پښتو چې کوم دی نو تقریبا 40 نمبر راځي چې دا زموږ لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده ډېره ښه ژبه ده زموږ پښتو خو مونږ زموږ تاریخ هم ښه دی او زمونږ حال لغونې کمزوری دی او که دا حال مو داسې وي نو مستقبل به مو زمونږ کمزوری راځي د دغې وجې نه مونږ د خپل مستقبل د ښایسته کولو لپاره خپل په حال باندې چې کوم دی کوشش کوو او خپل حال چې کوم دی نو هغه سیده کول غواړو او حال هم زمونږ دغه دی د مورنۍ ژبې ګوره زه خو د مورنۍ ژبې په دې ننني تاریخ په حوالې سره زه هغه ټولو پښتنو شاعرانو ته وګیګانو ته هغې ته زه دادونه ورته ورکوم او د هغې ته زه سلامونه کوم او مننه کوم چې دا پښتو هم د دغې شاعرانو او ادیبانو د دغې لیک لوست کوونکو چې کوم دی د دوی په ذریعې سره دا ژوندی او روانه د خپل سفر جاري ساتي کم شاعران ادیبان ملګري چې مړه دي د ټولو لپاره چې کوم دی نو مونږ د مغفرت دعاګانې کوو او په نننۍ ورځې د خپل سفر په حوالې سره هغې خپل ځان سره چې کوم دی یاد ساتو ملګرو چې کوم زما تعلیم یافته ملګري چې کوم دی نو هغه داسې وي پښتانه زلمي چې هغې پښتو لیک لوست نشي کولی نو زه به هغې نه چې کوم دی نن دا یو واده به ترېنه اخلم دا څه ګرانه نه ده هغې د دې لپاره کوشش شروع کړي انشاءالله دا ډېره اسانه ده چې راتلونکي کال پس چې کله مونږ بیا هم ژوندي وو او مونږ پروګرام کوو چې دغه ملګري مونږ سره چې کوم دی نو په دې لایو پروګرام کې شامل وي او چې کم سے کم مونږ ته دومره ووایي چې یو یاره تېر کال چې تاسو کوم چې کوم دی نو د دې غوښتنه کړې وه چې یاره یو تعلیم یافته زلمی دی چې کوم دی هغه د خپلې ژبې چې کوم دی لوست لیک چې کوم دی دا د زده کړي نو موږ له یې د دې یاد دهاني راکړي چې او په دې کال کې چې کوم دی نو ما دا ستاسو په هغه اپیل باندې ستاسو په یو درخواست باندې دا ما عمل کړی و دا ژبه چې کوم دی نو زه الحمدلله کال مخکې ما پښتو نشوه لوستلی پښتو مې نشوه لیکلی اوس کال پس زه پښتو لیکلی شم او پښتو چې کوم دی دا لوستلی شم نو موږ به هم پوهېږو چې یاره زمونږ دا کار چې کوم دی څه ځای نیسي زمونږ دا پیغام څه ځای نیسي په دغې